بسم الله الرحمن الرحیم. دا خو د هغه واقعیانو په شانې واقع نه ده، خو په دې خبره کې حقیقت او عبرت ډیر زیات پروت دی. لازمي وګورئ او خپل ملګرو سره شیر کړئ. په دې ویډیو کې به زه تاسو ته هغه کس ښیم چې هغه بل کس د ګنده کولو کوشش کوي، خو د هغې نه مخکې ځان هم پخپله ګنده کوي. دغه شانتې مثال زموږ ته د معاشرې دی، خو که موږ بل کس ته څه کنده یا هغه له ستړی ګورو، نو موږ به ړمبی دا ستړی چې دا کنده چې ده موږ ته رارسي. نو که بل کس ته موږ یا د هغه د ګنده کولو کوشش کوو، نو موږ به ځان نه بیا پخپله ګنده کوو، د هغې نه وروستو به بیا موږ بل کس چې دی هغه ګنده کوو. په دې ویډیو کې دا تاسو وګورئ، دا کس په دې کس باندې سوړه اچوي، ګنده کوي، خو د هغې نه یې مخکې ځان پخپله ګنده کړلی. نو دغه شانې مثال زموږ د دې دنیا دی. امید لرم دا به ستاسو خوښه شوي. که ویډیو مو خوښه شوي، بیل آیکن ضرور دباو کړئ او دا ویډیو مخې ته ډیره شیر کړئ. والسلام.